نورستان کې د کندهاري ځوانانو لنډغریو طالبان غوسه کړي وای ټول ونیول شول خو دا چې حقیقت څه دی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پخوا به د پنجشیر یو شمېر ځوانانو چې حکومتي مشران یې ملاتړي ول د کابل ښار کې لنډغري کوله خو اوس د کندهار یو شمېر ځوانان لنډغریو ته مخه کړې. د اختر په ورځو کې د کندهار یو شمېر ځوانان چې نورستان ته په میله تللي ول هلته د وسلو سره ګرځېدل ډزې کولې او په موټرو یې داسې لوبې کولې چې ویډیوګانو یې نه یوازې عام خلک بلکې طالب فعالان هم غوسه کړي او غوښتنه یې کوله چې دا خپلسري او لنډغري باید ختمه شي. ځینو ویل چې دا خلک تر شا کلک ملاتړي لري که نه نو اوس وخت کې پرته له حکومتي ځواکونو بل څوک داسې وسلې نشي ګرځولی. ډزې خو لا لرې خبره ده. اوس تازه خبر دا دی چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼې لیکلي هغو میلهوالو یعنې سیلانیانو چې تېره ورځ نورستان ولایت کې بېنظمي ترسره کړې وه د امر بالمعروف ریاست او امنیه قمندانۍ په ګډو هڅو نیول شوي دي. ښاغلي خیبر زیاته کړې نیول شوي کسان نورستان ولایت ته له وسلو سره ننوتي وو او هلته یې هوایي ډزې او نوره بېنظمي ترسره کړې وه چې نیول شوي او بې وسلې کړای شوي هم دي. ښاغلي خیبر ټینګار کړی چې اختر د خوښۍ لپاره دی نه د نورو خلکو د اذیت لپاره او په وینا هېڅ چاته اجازه نشته چې خلکو ته د اذیت سبب وګرځي او یا هم غیر شرعي اعمال ترسره کړي. خو یو طالب فعال بیا د امر بالمعروف ویان ته لیکلي خیبر صاحب همدا تېره شپه ښې درنې ډزې وشوې. هغه کسان چې ډزې کړې وې خلکو ته یې اذیت ورکاوه ویډیوګانې یې پر سټوري درولې وې او اوس هم آزاد ګرځي. عام افغانانو بیا طالب مشرانو ته د پیغور په ډول ویلي چې د پنجشیریانو د لنډغریو پر ضد غږیږي خو خپله بیا د کندهار هغه لنډغرو ملاتړ او وسلې ورکوي چې نورو ولایتونو په چکر ځي او د خپلسرۍ رواج عام کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.